لسرا راشین کېږمه لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږم لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږم نه زه نوره کېږم په زړونو کې درزېږم درې رنګه یم ځلېږمه لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږم لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږمه سلامونه، نوم مې شفیع الله نوري دی، د میدان وردګ ولایت یم او راغلی یو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځو. یوازې راغلی که د فامیل سره یا ملګرو سره؟ له ملګرو سره راغلی یو، لکه څنګه مې چې تر څنګ وینئ دوه ځوانان راسره ولاړ دي او لیدنه مو کله ساعت هم تېر شوله، ښایسته ورځ وه. دغه د افغانستان درې رنګه بیرغ دې پر کالو دی، دا دې چیرې جوړ کړي دي؟ دا مې افغانستان کې جوړ کړي وو، راسره رامې وړه او په ویاړ یم د افغانستان ملي بیرغ باندې او ډېر ساعت هم تېر شوله او د نورو ځوانانو نه هیله لرو چې هر کله راشي داسې ازادۍ ورځو ته او محفلو ته چې نور هم زموږ محفلونه پرې رنګینه شي. خپله دې څه وکړله؟ اتڼ دې وکړي، ورته ودې کتله، څه مو وکړه؟ لیدنه مې وکړله، ډېر شعرونه مو واورېدل، ډېر خوندور وو، خوندور محفل و، خوند هم ترې واخیستو. ډېره مننه. هیله کوم. لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږم لسرا راشین کېږمه زه بیا راپورته. زما نوم سباوون حکیمي دی. حکیمي صاحب دلته څنګه راغلی؟ دلته راغلی د افغانستان خپلواکۍ 140مه کلیزه لمانځو. یوازې د ملګرو سره راغلی څنګه دی؟ داسې نور ملګري هم دي او فامیل سره ټول هلته راغلي یو، فامیل هم سره ملګري هم سره ټول ډېر خوشحاله یو. څه پیغام لري دلته ځوانان راسي نسي را دغه خپلواکي ولمانځي، څه ویل ورته لري؟ زه خو ټول هېوادوالو ته دا پیغام لرم د ما طرفه چې ټول هر وخت د خپلواکۍ ورځ ولمانځي، هېڅ وخت یې خوشې نه کړه، لاس یې ورنه کړه، باید دایم ولمانځل چې خو ډېره ښه خبره ده افغانستان خپلواکۍ ورځ. اتڼ دې وکړي نه دې وکړي هلته خو ډېر ځوانان سره ټول شوي. والله زه دا اوس راغلم، اتڼ مې لږ وکړل، لږ ساتري ماتري مې وکړل او ته اتڼ ونه کړل. ډېره مننه ستاسو. هم چې نه تا نه مننه. په غرونو به رپېږمه زه بیا راپورته کېږمه په غرونو به رپېږمه زه بیا راپورته کېږمه نه زه نوره کېږم په زړونو کې درزېږم درې رنګه یم ځلېږمه له سره راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږم. نوم مې امید حکیمي دی، د افغانستان د میدان وردګ د ولایت یم. دلته راغلی یم د فامیل سره، فامیل مې دننه دی او زه دلته د ملګریو سره بیرون یم. غواړو د افغانستان د 140مې کلیزې ولمانځو د انډیوالانو سره. زیارمل جان هم څه ویل دی. ډېر ښه. حکیمي صاحب دا راته ووایي چې خپله دې څه شي وکړل هلته خو ډېر ځوانان راټول سوي وو؟ والا لږ وګډېدلو، اتڼ هم څه وکړلو پسې نور د انډیوالانو سره دلته نن افسالون کې وو. لنډ پیغام دی اورو هغه ځوانان چې په اروپا کې اوسېږي باید داسې پروګرامونو ته راسي که نسي را؟ باید راشي، د افغانستان د کلیزې ورځ باید چې ولمانځي. دا د پیغام دی د نویو افغانانو ته او چې حتی دلته شوي هم دي هم باید چې راشي په موږ ته برخه واخلي. ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه. ډېره مننه. ستاسو نوم؟ ما نوم مینا. مینې جانې دلته څنګه راغلې؟ ازادۍ ورځ. د ازادۍ ورځ ده، یوازې راغلې که نور ملګري هم شته؟ فامیل سره. د چا سره؟ فامیل سره. ښه، فامیل سره. دا دې څه شي پر ځان اچولی دی؟ افغانستان بیرغ. د افغانستان بیرغ دی. څو رنګونه لري؟ درې. څه رقم دي؟ شین، سور، تور. په الماني باندې هم غږېدلی چې؟ Es ist heute ein sehr gutes Tag. Heute ist ein sehr gutes Tag und alle Afghaner können hier hinkommen. An diesem Tag ist ein sehr besonderer Tag. Okay, was hast du gemacht hier?
Ich war hier und habe hier halt den Leuten zugehört, was sie gesagt haben und habe Leute gesehen. Ja. Okay, vielen Dank. دا حال به تر ابده دلته پاتې نه وي یاره دا حال به تر ابده دلته پاتې نه وي یاره ستاسو نوم؟ زما نوم عبیدالله حکیمي دی د میدان وردګ ولایت څخه دلته یوازې راغلی ملګري در سره دي؟ یار زه د ملګرو سره راغلی یم. دلته اوس څه کیسه ده چې راټول خلک راټول شوي دي؟ دلته راټول شوي دي خپله ګډیزه لمانځي ګډېږي اتڼ کوي هر شی مسجد دی. ته مخکې ملته راغلی که د اول وارې دي؟ والله زما د اول وار دی. تا خپله څه شي وکړه؟ اتڼ دې وکړې، غزلې دې وویلې، څه دې وکړه؟ والله که مې تېش کړي ما نو دې ته چکچکې ویلې. څه پیغام دی هغه ځوانانو ته چې په اروپا کې اوسېږي باید داسې پروګرامونو ته راشي که نه سره؟ یا دوی باید راسي خپل د وطن د ازادۍ څخه ملاتړ وکړي، خپل ازادي ولمانځي ځکه چې خپل هېوادوال دوی باید چې راسي. ډېره مننه ستاسو. درې رنګه یم ځلېږمه له سره راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږمه له سره راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږمه وختونه تیریږي به ورکیږي به رنګ وختونه نو ما یم راستنېږمه ما یم راستنېږمه زه بیا راپورته کېږمه ما یم راستنېږمه زه بیا راپورته کېږمه نه زه نه ورکېږمه په زړونو کې درزېږمه درې رنګه یم ځلېږمه له سره راشین کېږمه زه بیا راپورته کېږمه له سره یوه چغه د بیرغ لپاره افغانستان افغانستان